بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو درنو او معززو میلمنو د راتګ او مهربانۍ څخه ډېره مننه کوو چې په غونډه کې ګډون راسره کړی. دغه راز د اطلاعات کلتور ریاست له مسؤلینو چې د غونډې په ترتیب کې زموږ سره همکاري کړې. راځو د ملت غږ راډیو د اوسني حالت، فعالیت، نشراتو او ځینو نورو مسایلو په باب باندې لنډ معلومات وړاندې کوو. دا چې رسنۍ یو له هغو مهمو اړیکو او ارتباطاتو څخه ده. د ټولنې د بېلابېلو وګړو قشرونو تر مابین د بېلابېلو مسایلو د انتقال په ارتباط باندې، د خلکو د پوهاوي په ارتباط باندې او ځینو نورو ډېرو مسایلو په باب د هغه د رسنیو رول. دلته به په سر کې زه تر هغه مسایلو تېر شم چې په تېر کې کمې لوړې ژورې ملت غږ راډیو چې د 2020 کال د مۍ له 3 څخه فعالیت کړی وي او هېرې نه وي چې ملت غږ راډیو یوه خصوصي راډیو ده چې بنسټ یې په کندهار کې د بسم الله وطن دوست لخوا څخه ایښودل شوی دی. له هغه پیل بیا تر اوسه بېلابېل پړاوونه وهلي دي. ځینې ستونزې به هم وي، مشکلات به هم وي، یا به موږ ورسره مخامخ شوي، یا به د حالاتو او شرایطو تر تاثیراتو لاندې کله ناکله راغلي او ځینې نور مسایل. دا مهال ملت غږ راډیو په اداري، کاري، نشراتي او خدماتي برخه کې 10 کسه همکاران لري او له دغو 10 کسانو څخه 8 تنه مسلکي د ژورنالیزم پوهنځي فارغ التحصیلان او د هغه تر څنګ یې تجربه هم کړې ده چې زموږ سره دا مهال کار کوي. پاته نور ملګري او همکاران به هم ټول لیسانس دي چې د بېلابېلو پوهنځیو فارغان دي او لیسانسه کسان دي. د نشراتو په برخه کې د ټولنې د اړتیا او ارزښتونو سره سم او هغو ته په کتلو سره موږ په اسلامي، ادبي، فرهنګي، ښوونې او روزنې، روغتیا برخه، معلوماتي، تشویقي، ورزشي او نورو مختلفو برخو کې 22 بېلابېلې خپرونې لرو چې ځینې یې په ورځني، ځینې یې په اونیز شکل او ځینې بیا په مهالني ډول باندې خپرېږي. په دغو ټولو خپرونو کې اړتیا ته په کتو سره موږ د ښوونې او روزنې یا تعلیمي برخې ته ډېره ترجیح ورکړې ده او دغه ډول د ملت غږ راډیو نشرات پر کندهار ښار سربېره په 13 مختلفو ولسوالیو او د هغه پر څنګ په روزګان، هلمند او زابل په ځینو سیمو کې هم اورېدل کېږي. په دې وروستیو کې موږ د خپل نشراتي کوښښ د لا زیاتوالي دپاره څه ناڅه کار کړی دی او د لا پراختیا دپاره یې کارونه تر لاس لاندې. د ملت غږ راډیو نشرات په آنلاین ډول
د اپلیکیشن د لارې څخه په ګرده نړۍ کې اورېدل کېږي. د ټولنیزو رسنیو لکه ټویټر یا ایکس پاڼه، یوټیوب، فیسبوک، واټساپ، ټلګرام او انسټاګرام د لارې هم په لیکلې، غږیزه او تصویري بڼه فعالیت لري. دا هغه مسایل او لنډ معلومات به د ملت غږ راډیو په ارتباط باندې د رسنیو د لا سمون لپاره د هغه د معیار او کیفیت لپاره لکه څنګه چې په سر کې ما یاده کړه چې نه یوازې په ملت غږ راډیو کې، ښایي زموږ په ځینو نورو محلي رسنیو کې د لاسته راوړنو ترڅنګ جزئي مشکلات هم وي چې هغه بیا ځان ته خپل دلایل لري. ځینې هیلې به هم زموږ څخه وي، موجودې به وي، هغه هم زموږ په نظر کې دي، د وس او توان تر حده، د امکاناتو تر حده. نو زموږ ځینې غوښتنې د مسؤل جهت څخه د پیشنهاد یا وړاندیز په ډول باندې چې په آینده کې د دغو مشکلاتو څخه خلاصو رسنۍ خپل هغه معیاري شکل ته راوګرځېږي، کیفي شکل ته راوګرځېږي، له دې څخه خلاص شي چې هغه تجارتي سي یا د مفیدو خپرونو پر ځای باندې زیات وخت د اعلاناتو په نشرولو باندې مصرف سي. یوه اساسي ستونزه چې دا مهال نه یوازې ملت غږ راډیو بلکې زیاتره رسنۍ به د مالي امکاناتو او مشکلاتو سره مخامخ. که په دې برخه کې د اطلاعات او کلتور محترم ریاست یو ښه قوي پلان ولري او هغه عملي کړل شي، دا به ډېره ښه وي. او دغه ډول د دوی د مالي ستونزې د حل لپاره یوه سرچینه د رسنیو لپاره اعلانات دي. د دغو د تنظیم او انډول د برابرولو لپاره هم په دوی هلې ځلې وکړي اغېز او تاثیر درلودلی. د کیفیت د سمون لپاره او د معیار لپاره که چیرې مسلکي او علمي کورسونه د ژورنالیزم په برخه کې د رسنیو کارمندانو ته جوړ شي، دا به هم اغېزمن تمام شي. لکه څنګه چې واضح ده دغه ستونزه عمومي ده په رسنیو کې د اقتصاد د برخې ده. که چیرې رسنیو ته هغه مالیه چې ځینې اخیستل کېږي معاف شي، دا به ډېر اوسني حالت کې که راسئ د رسنیو حالت وګورئ، زه په خپله دا وایم چې د رسنیو کارمندان خدایي خدمتګاران هغه ناچیزه مالیات چې هغه په مالیاتو نه بلل کېږي یا د دوی د کار د زحمت په بدل کې هغه هېڅ بلل کېږي، دوی په ډېر کم شي باندې خدایي خدمتګاري او د ولس لپاره کار کوي. په پای کې له درنو استادانو او علمي شخصیتونو څخه چې دلته حضور لري، دوی همیشه موږ ته وخت راکړی دی، وخت پر وخت موږ ورغلي یو، د بېلابېلو موضوعاتو په ارتباط باندې دوی راسره غږېدلي دي او هغه مو بیا تر ولس پورې رسولي دي. د دوی سایه دې زموږ له سره نه کمیږي. د دوی له راتګ څخه بیا هم مننه کوم او
خپلې خبرې پر دې ځای پای ته رسوم. مننه، خوشحاله اوسئ.